سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو د خپل کاروبار لپاره کارت جوړ کړو. نو ملګرو په دغه ویډیو کې درته ټولو طریقې هم د ویډیو شیر کول نه مخکې یو کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې درورسېږي. ملګرو تاسو به دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، دغه نوم یې دی، دغه ټول معلومات دي چې کله مو انسټال کړئ ملګرو دغه به اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړئ تاسو ته به دغه شان صفحه راشي. په دغه کې به تاسو خپله ژبه انتخاب کړئ، انګلیس چې کله مو انتخاب کړئ ملګرو تاسو ته به دغه شانتې صفحه راشي. دلته به راشي ملګرو په دغه کریټ باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په کریټ باندې ورته کلیک کړئ تاسو ته به دغه شان صفحه راشي. دلته به ملګرو راشئ، اول به تاسو راشئ په دغه ځای کې به خپله لوګو ورته انتخاب کړئ. اپلوډ باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته به خپله ګالري راخلاصه شي ملګرو. دلته به راشئ خپله لوګو ورته انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دغه لوګو ورته انتخابوم ملګرو. دغلته به تاسو کراپ کولی هم شئ او اوکې ووهئ ملګرو، ډایرکټ سیف کولی هم شئ. بیا به راشئ ملګرو په دغه اوله خانه کې به تاسو خپل یو د نوم ورکړئ خپل ملګرو. دلته به خپل نوم ورکړئ ملګرو، لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ ملګرو. ما ورته ولیکه چې حضرت عمر. همدارنګه ملګرو په دې دویمه خانه کې به تاسو نمبر ورکئ ملګرو. دغه ځای کیدای شي وړوکی درته ښایي، خو بیا هم دغه ځای کې تاسو کولی شئ ملګرو خپل نمبر ورکئ. دې په تفصیلي توګه تاسو ته دلته وایم ملګرو چې کله مو نمبر ورکړه ملګرو په دغه لاندې ځای کې به تاسو چې دی ملګرو په دغه ځای کې چې دی په دې ځای کې چې دی ملګرو تاسو خپل جیمیل ورکئ ملګرو. چې کله مو جیمیل ورکړه ملګرو په دغه لاندې کې به تاسو جیمیل ورکئ ملګرو. وبخښئ ملګرو زه غلط شوم، دغلته به جیمیل ورکړئ ملګرو. چې کله مو جیمیل ورکړه په دغه لاندې خانه کې به جاب ټیټل ملګرو په دغلته به د دندې په اړه لږ یو څو لغات یعنې هغه ولیکئ ملګرو، معلومات ولیکئ، انفارمیشن. چې کله مو ولیکه ملګرو همدارنګه ملګرو تاسو به راشئ په دې درېیم ځای کې به چې دی ملګرو په دغه چې کله مو ټیټل ولیکه ملګرو په دغه ځای کې به تاسو په دغه ځای کې چې دی ملګرو د کمپنۍ نوم ورکئ. په دغه چې کله مو ادرس ولیکه ملګرو رابشئ په دغه لاندې ځای کې به جاب ټیټل مو ولیکه، په دغه ځای کې به د کمپنۍ نوم ورکئ. چې کله مو د کمپنۍ نوم ورکړئ ملګرو رابشئ په دغه لاندې د بلې خانې ته به راشئ ملګرو. دغه لاندې خانې ته به راشئ په دغه ځای کې به تاسو اول ادرس ولیکئ ملګرو. اول ادرس به ورته ولیکئ افغانستان، یعنې خپل ملک به ورته ولیکئ، خپل ملک هغه به ورته ولیکئ. په دې دویم کې به ورته خپل د ولایت هغه ولیکئ نوم. چې کله مو د ولایت نوم ولیکه ملګرو په دغه درېیمه خانه کې به چې دی تاسو ملګرو خپله هغه به ولیکئ، د ولسوالي نوم ولیکئ چې هره ولسوالي یې تاسو زه ورته لیکم شیرزاد ملګرو. په دغه خانه کې به چې دی ملګرو خپل د ویب سایټ لینک، یعنې خپل د ویب سایټ لینک هغه ورته ولیکئ ملګرو. زه راځم ورته عمر.com لیکم ملګرو. همدارنګه په دغه اخري کې به چې دی تاسو د کمپنۍ ټاګ لاین ولیکئ، یعنې تاسو کمپنۍ لینک چې دی دغه ټاګ به ورته ولیکئ ملګرو. چې کله مو ولیکه ملګرو رابشئ په دغه لاندې ملګرو ټول انفارمیشن سیو کړه، په دغه سیو باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ ملګرو، دلته به تاسو ته زیات هغه راشي ملګرو انفارمیشن، هغه کارډونه راشي ملګرو. په دغه کارډونو کې به تاسو چې دی ملګرو یو کارډ ورته انتخاب کړئ ملګرو. دلته راځم دغه کارډ ورته انتخابوم ملګرو. په دغه چې کله کلیک کړئ ملګرو ګورئ ملګرو دلته موږ ته ټول انفارمیشن راغی. دلته تاسو کتلی شئ هر رقم ته ملګرو معلومات ورکې شته دی، هر صف اړه دي ملګرو. نو همدارنګه ملګرو تاسو دغه ځای کې کولی شئ چې کوم معلومات غلط یې هغه صحیح کړئ. او اوس راشئ ملګرو دلته تاسو په دغه پاس غشي نشان باندې کلیک کړئ. بیا دلته راشئ تاسو کولی شئ د دې دواړه سایډه ډاونلوډ کړئ. زه راځم په د اولني باندې کلیک کوم، د اولنۍ سایډ یې ډاونلوډوم ملګرو. دغه ګورئ چې کله مو ډاونلوډ کړه ملګرو دغه خانه به ډکه کوئ. بیا به ویو باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ ملګرو خپلې ګالري ته به راشئ. خپله ګالري ته چې کله راغلی ملګرو په دغه ځای کې تاسو کتلی شئ چې زه دغلته تاسو ته هغه کارډونه راخلم ملګرو کوم کارډونه چې ما جوړ کړي دي. دغه کارډونه وګورئ ملګرو په دغه باندې دغه ما جوړ کړي دي ملګرو چې لوګو هم ورکې ورکړی، نمبر او همدارنګه جیمیل ټول هر څه موږ پکې ورکړي. نو ملګرو دغه وخت موږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښ وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې درورسېږي. نو په الله سپارم، د خدای په امان.